السلام علیکم. ستاسو په معده باندې هر ټایم درد وي یا ډوډۍ خوري په معده باندې بوج راشي، معده مو وپړسیږي، یا سهار چې راپاسې زړه راته خرابېږي، زړه کچه کچه کېږي، په سر مو چکر راځي، لوږه مو نه لګي، یا وایي چې یاره ګیس مې سر ته ښه تېری مازغه مې بالکل ګیس نیولي دي، خبرې را باندې بدې لګي، چې څوک درسره خبرې کوي تاسو باندې بدې لګي. نو که دا علامات تاسو کې موجود دي، تاسو بیا خامخا اومیپرازول کیپسول هم استعمالوئ. ځکه چې کوم ډاکټر له لاړ شي، اکثر خلک خپل هم یو بل ته مشورې ورکوي چې هلکه معدې مسله یې ده، اومیپرازول استعمالوه. اومیپرازول مستقل استعمال سایډ افیکټ لري، خو څنګه مو خوښه را چې د دې اومیپرازول د استعمال نه مو بېغمه کړم او داسې نسخه درته وښیم چې د هغې څه مضر اثرات څه سایډ افیکټس نه وي، فایدې په مستقل بنیاد باندې وي او داسې اجزا پکې استعمالیږي چې هغه ستاسو په کور کې په کچن کې بالکل عام موجود دي او ډېر ارزان ترینه نسخه ده. ویډیو تاسو لپاره ده، تاسو لپاره ډېره زیاته فایده درکړي. ملګرو، که چېرې ستاسو د ګیس علامات وي، د قبض علامات وي، معده مو ټیک نه وي، لوږه مو نه لګي، یا څه غوندې خوراک وکړئ هغه د باندې بوج شي، په سر مو درد شي، ورسره بي پي مو ورسره های شي، تکلیف مو ډېر زیات وي، نو داسې ریم ډېر ته ښیم چې انشاءالله دا تاسو استعمالوئ نو دعا به راته کوئ. ګوره 3 اجزا دي پکې، هغه ستاسو په کچن کې تقریبا موجود به وي خامخا. لومبۍ خو راواخلئ 100 ګرام سونف، کاږه ورته موږ پښتانه وایو، 100 ګرام به کاږه راواخلئ، ورسره به سونډ راواخلئ 100 ګرام. ادرک چې کله وچ دي ته بیا سونډ وایي، 100 ګرام به ادرک راواخلئ، سونډ وچ شوی ادرک، کاږه به راواخلئ، ورسره به 100 ګرام پودینه یا وینلې چې کوم هم درته میلاو شي وچې پاڼې ډېر په اسانه میلاویږي په انصاري دوکان کې، دا به 3 وانه 100 ګرام راواخلئ، ډېر ارزانه نسخه ده، ډېر په کم قیمت ورته میلاو شي. دا بالکل پاوډر کوي، 3 وانه به مکس کوي او چې پاوډر یې کوي بیا به یې چڼ کوي، دې نه غټ غټ ډکي چې کوم وي هغه به تلر کوي، ګزار به کوي او دغه پاوډر به د شیشې په یو جار کې بند کړي، سر به یې کلک بند کړي، سهار ماښام په نهاره په مړه دواړه استعمالولی شي، یو چمچ. دا تاسو 10-15 سره د مستقل استعمال کوي، د انشاءالله د اومیپرازول نه د استعمال نه به تاسو مکمل بېغمه شي، د هغې ضرورت هم بیا نه راځي. بل د علامات چې کوم دي د معدې چې کوم بدهضمي ده، سر درد دی یا لوږه نه لګېدل دي یا زړه خرابېدل دي، دا به مستقل بنیاد باندې ختم شي. او بیا که تاسو عرضي حسب ضرورت استعمالوي هم استعمالولی شي، که چا دا مسلې نه وي خو داسې خوراک یې وکړو چې هغه بې بوج شو، حسب ضرورت یو چمچ استعمالولی شي، هېڅ مضر اثرات نه لري، فایدې ډېرې زیاتې دي. صرف دا نه چې معده به مو ټیک شي بلکې قبض ختموي، د چا چې خېټه ډېره زیاته سخته وي هغه هم نارمل کوي. دویم چې د چا بي پي های کېږي که نه، نو چې دا نسخه استعمالي نو بي پي به هم ورسره نارمل وي، د بدن دردونه هم دا ختموي انشاءالله. ډېر بهترین فارموله ده او دا نسخه ډېره اسانه نسخه ده او زه اکثر خپلو ملګرو ته، خپل چې کوم دما نږدې خلک دي هغوی ته مشوره ورکوم چې دا ریمډي په ځان ته استعمال کړي، دا ځان ته جوړ کړئ، نو د ډېرو دوایانو او ډېرې کیپسولو استعمال به تاسو ضرورت نه راځي انشاءالله. ملګرو که دې ویډیو تاسو له فایده درکړې دي، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو له شفای کامله نصیب کړي. الله حافظ.